تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار او ارزګان پر لوی لار د ناامنیو خبره کیږي، خو له تیرو 6 کلونو راهیسې د ناامنیو له امله دغه یوه لار په دریو لارو بدله سوې ده. د دغې لارې د مسافرو په خبره عمومي لار طالبانو تړلې او د دریو او د تور کوتل لاره بیا افغان پوځیانو تړلې ده او هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یعنی له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه لار په ټپه د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. سلام، وخت مو پخیر. هندارې خپرونې ته مو زه محمد یار مجرو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هنداره خپرونه د کندهار او ارزګان ترمنځ لویې لارې ته ځانګړې کړې ده. مسؤل چارواکي پر پوښتو چې ولې یې د دغې لارې د ستونزو د حل لپاره کار نه دی کړی او د دغې لارې د خلاصون لپاره څه پلان لري. خبره دا ده چې وروره هر څوک په دا پوهېږي چې غوا توره شیدې سپینې. دا چې تاسې زموږ خبرې اورئ، زموږ خبرو ته غوږ نیسئ، خو دغه دولت او طالبان دواړه زموږ دغه ټول حال په خپلو سترګو باندې ویني. موږ چې د ویان ته ورورسېږو، زه خپله د ګیزو د ولسوالۍ دا ټول مسافرو موټروانان د ګیزو د ولسوالۍ د ارزګان مربوطي. نو موږ چې ویان ته ورورسېږو، دلته موږ ترینکوټ ته 2 لارې لرو، چې یوه هغه ډمبر لار ده چې د کرزي صاحب په دوره کې جوړه سوې ده، یوه هغه پخوانۍ لار ده چې پر دلینور باندې موټران تله. نو دا 2 کاله دا 10 کاله خو پر دغه ډمبر باندې موټران تله. 2 ورځې مخکې طالبانو خطونه یې هم رالېږلي وه نمایندګیو ته او د ټلیفونونو د لارې پیغامونه هم رالوي چې سر د سبا څه چې هغه پرون نوړ مورد سهار موټرسایکل پیاده نفر که پر دغه ډمبر پر لار رالاست، نو موږ ماینونه پټ کړي دي، بیا مو مسؤلیت په خپله غاړه دی. خو موږ وویل چې خیر دی، خو هغه یو قدرت دی چې دا دونه خبرې کوي. نو موږ بیا موټران چې پرون وه بله ورځ رخصت کړو د دې ځایه چې ورلو، دا پر سوزنیانو باندې ورځي، د سوزنیانو څخه دغسې د ژړۍ پر دښت ورځي، نو بیا پر دلینور باندې ترینکوټ ته رسېږي. دلته چې ورولو دا د شاولي کوټ مربوط پوستې چې دي چې هغه په قمندان صاحب شاخان پورې مربوط دي، نو دغه پوستې والا په لار کې ولاړ دي پولیس چې هېڅ امکان نه لري که مریض وي که مړ وي که سپین ږیری وي که تور ږیری وي چې دا دې پر دې لار ولاړ شي. دا که په ټاویږي، دا که مري، دا که ستړیا یا هر څه شي ورسئ طالبانو سره سر خلاص کړي. طالبانو ته ووایه چې ستاسې لار درې اله کړي. ولې تاسې خو ملت یاست، د ملت سره قدرت نشته وروره، نه د طالب جواب لري نه د دولت جواب لري. اوس فعلا یوه د ویان لار چې ده هغه زوړ ډمبر چې دی هغه طالبانو را باندې بند کړي، دا بله د دلینور لار چې ده دا د قمندان صاحب پوستو را باندې بند کړي. یعنې مړی مو هم پر دغه ځای پروت دی، مریض مو هم پر دغه ځای پروت دی. موږ اریان پاتې یو، قدرت خو هم د یو سره ولاکه کار کوي. نو څنګه وکړو؟ غوښتنه خو زموږ نور هېڅ غوښتنه، مشکلات مو هر څونه ډېر دي، په ټولو مشکلاتو باندې خو دولت هم رسېدګي نه شي کولی. عقل هم دومره دې وکړي موږ ته دې یو لار راوښیي چې پر دغه لار ته یې ولاړ شئ، دا خپل مریض تر ډاکټره ورسوئ، دا خپل مړی تر هدیرې پورې ورسوئ، دا خپل مسافر تر کوره ورسوئ. نو دا دولت خو به دا زموږ غوښتنه، دا زموږ شغار یو بغاري، دا مشکلات په نظر کې ونه شي. موږ ته دې یو لار راوښیي، داسې دې راته ووایي چې هلمند ته ولاړ شئ، د هلمند نه څه پر دهراوت باندې راسئ. دا هم یو خبره ده. که چیرې واک او قدرت لري، خو طالبانو ته دوی خپله دا لار په طالبانو طالبان دې ځینې ایسته کړي، دا لار دې خلاصه کړي. که د هغه واک او قدرت نه لري، دا بله لار چې د دوی په واک کې ده، د دوی په کنټرول کې ده، دا خو عقلا یا د خدای څخه دې وبېرېږي یا دې د خلکو څخه وشرمېږي یا دې د زموږ مظلومیت په نظر کې ونه شي. دغه د دوی په واک کې چې دغه لار دې موږ ته پرېږدي چې دا زموږ موټران را اقدامات وکړي. والله د سترګو توره چې په حقیقت کې پوښتنه وکړي، زموږ خلک داسې خلک دي چې د هر تکلیف او زحمت په مقابل کې دوی مقاومت لري، نه د حاصلاتو په غم کې دي، نه د ډوډۍ د ډېروالي په غم کې دي، نه موټرو بلډینګ په زړه کې دي چې جوړې کړي. مطلق اوس دغه حال ته رسېدلي چې د خپل نفس غم را سره دی، د خپل مریض غم را سره دی. تاسې وګورئ د شفاخانو لارې بند دي، د مکتبو لارې بند دي، دغه محصلین دي چې راغلي دي، نور محصلین هلته پاتې دي. په کابل کې مکتبونه شروع دي، لار پر بنده شوه. دا به د دغه ځایه چې دا طالبانو د محترم قمندان صاحب شاخان دا لار بنده کړې ده، دا د دا ځایه برته ګرځي، ګیزو ته ځي، د ګیزو څخه د کونډي ولایت ته ځي، پر بامیان باندې راځي، کابل ته مکتبو ته ځانونه رسوي. تاسې قضاوت وکړئ، دا لږ مشکلات دي. مریضان چې مو راځي په موټر کې هغه بېهوشه پراته دي،
خو دلته لار ورته بنده ده، برته د دغه ځایه مریضان اخیستي د ګیزه ولسوالۍ ته برته رسېږي، هلته که مري جوړېدو خو نو امکان نشته، ولې هلته نه ډاکټر شته نه دوا شته. نو د دغه ځایه څه مریضان هم پرون وړمه ورځ برته موټران ګرځېدلي دي، هغه مریضان یې د هغوی مرګیال اخیستي دي چې تر ګیزه پورې رسوي دي. مشکلات زموږ اوس خپل د دغه تګ و راتګ د مریض د مثلا د مکتبو د پوهنتونو چې دغه زموږ لار خلاصه شي، نور دا چې زموږ حاصلات مصرف باندې نه رسېږي، په قیمت نه رسېږي، هغه خو داسې اضافي کار موږ بولو، بیخي هغه د هلمند سیند ته یې غورځوو، هغه نه غواړو ګټه. خو مطلق چې دغه زموږ یو د مریضو د یو مکتبي و د دغه لار خلاص شي، د یو مسافر لار خلاص شي، اصلا زموږ اول مشکل دغه دی. نو موږ طالبانو ته دغونه امید نه لرو لکه دولت ته چې لرو، دولت ته ته خو زموږ حال وینې، دغه لار چې ستا په واک کې ده، دا لار خو باید راته پرېږده یا خلاصه کړه. دا چې ته ماته وایه چې ورشه طالب ته قناعت ورکړه، طالب ته خو زه قناعت نه شم ورکولی، نه وسله لرم، نه قوه لرم، نه هېڅ شی نه لرم. هغه وایي ځه ولاړ شه وروره، موږ دلته د سر په سودا باندې ولاړ یو، ستا به یو مریض وي بلا مې توره په پسې کمرې کپایه. هغه چې قناعت نه کوي دولت ته خو زموږ پر حال باندې باید یو څه رحم وکړي. تقریبا نن 14مه ده که 14مه ورځ ده، مریضان مو راوستلي دي. نو اوس د وال د واره چې موږ رالمتلو پټ ته، نو یو لک کالدار یو، هغه مې راواخیستې، هغه مو سرمایه وه، د هغه م بودیجه وه، دوه مریضان مې راخیستي دي. نو هغه چې موږ رالو دلته د پنجشنبې ورځ وه چې هلته بارډر باندې، نو دلې یو تداوي یو شی ډاکټر بل ځای دغه سرمایه صاحب راسره ولاړی، در یوه ځای در بله ځای پرې سره ولاړو، خرڅه هم خلاص وه. نو موږ چې دغه چې تله پرون د وړمه ورځ لکه دغه سرمعلم صاحب چې وویله دغه پیغامونه رال په ګوشې زه ښه نه پوهېږم، دی د لمسي ګوشې لري، دا طالبان وایي چې دغه تاریخ لار بنده ده، او که پر دغه لار باندې رالاست خپل مسؤلیت مې خپله په غاړه دی. دغه د سوزنیانو په هاخوا باندې د لینور لاره دا خلاصه، نو زموږ ته مریضان دا نن په هغه کور کې، نن په هغه کور کې، نن په هغه کور. زموږ دغه مشکل دی چې دا لار خلاصه کړي. دلته وایي دولت وویل دغه نمایندګي سره ما ټلیفون وکړئ، ول در مخه د ژړۍ لار خلاصه، هغه هم بنده سو. دلته مالته یې فلټر راوغواړه، مریض مې ډېر مرګحاله دی، چې یې در ډاکټر راغواړه چې یې در کوره ورسوه. نو زموږ دغه ورځ د دلته چې ناست اوس په دغه کور کې د 3 ګزه ټلیفون راوایي ستا د مریض له راسه. زه دلته ورته پروت یم، د منتظر یم چې ته دا موټر راوغواړه. هغه مو ده راته وویل چې هغه لار هم در باندې بنده سو، اوس چم کوه. د حکومت دغه غوښتنه ده زموږ ته دغه لار راپرېږده، وایي دا د سوزنیانو د لینور د لار، موږ مسافر یو، نه تجاران یو، نه د تجارت لپاره راغلي، موږ صرف دغه ځوان دی، زه یم مثلا شخصا موږ خپله د ګیزه ورسره راغلي یو، دا مریضان مو راوستلي، د مریضان په هیله راغلي یو. موږ چې اوس راغلو لږ تداوي مو دلې وکړو، د کوټې منظر خو مو خلاص و، اخو د بل شرط دی چې د چمن لار بنده وه، چې دغه تېره جمعه خلاص سوه، نو 2-3 کسانو هغه ولاړه، موږ پاته سو. نو موږ بیرته مخ پر وطن تلو، د وطن لار بیا دغه دلته بنده سوه، 3 ورځې کې موږ دلته ناست. د حکومت او طالبانو دواړه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لار هېڅ راخلاصه کړي، موږ خپل ځایونو ته ورسېږو، که د چا په وسه پره یا د حکومت په وسه پره یا حکومت کولی شي. اوس خلک ګرده مثلا بغاري او چغاري د حکومت څه وایي چې په اخون کومازان ورسې وګوري خپلې دغه د سوزنیانو لار چې ده، زه خپله نه یم ورغلی، د موټروانان چې ورشي برته راشي، تر 10 کومازه د ګیزه دا ډېر لوډ ولاړ، د دې خوا موټر ورشي د ښار د برته راشي، او دا خوا چې ورسې وګورو د سوزني مندق دی په ډک دی، کومازان ولاړ، دا خوا لنډکوزران ولاړ، ښځې کوچنیان دي. پرون یو دانه راغلی په دې مانده باندې، هغه عسکرو ټکانونه پر کړي که شیشې دي، یوه دانه ښځه د بیرانه رقمه وه، خو بیرانه دلته یې راوسته، تله یې هلمند ته کډه والا وه، ول موږ یې نه پرېښو، بغارو ښځې ورلې ول یا ته طالبان پلوی، طالبان په قول ولي ګل پر دا له نه راځي. هغه ولاغه د جرمه د تڼۍ سره پلچکان نه پټاو سوي، ته په خبر یې په دې منطقه باندې دا خپل چې موږ وایه دا لار کنټرول ته لرې، ولیا پر دغه لار ولاړ شي. زموږ غوښتنه دغه ده چې ډېره مننه که زموږ خبرې دا زموږ د حالات دغه لوړ مقامات ته ورسېږي، زموږ ته دغه لار پرېږدي، زموږ مریضان یې والله که یې ور راپاتې اوس. دا چې د ارزګان لاره تقریبا د تېرو 4 کالو راهیسې 5 کالو راهیسې مشکلات زیات درلوده، خو
تقریبا 12-14 ورځې 10 ورځې کېږي چې مشکلات یې تقریبا 90% سخت شوي دي، یعنې لاره مکمل بنده ده. د تیري د غټو موټرانو اډې ته پرون زه ولاړم، یو موټر هم نه دی وتلی، د باري موټران ګرد موټران پر لارې ولاړ دي. دا داسې مشکل دی. تقریبا پر یوه میاشت مخکې زه راتلم، طالبانو د 15 دقیقو لاره 1 ساعت اړولې وه، یعنې مخکې به 15 دقیقې لاره وه، 15 دقیقې لاره یې وسړولې د 1 ساعت مزل به کوي خلک. نو ښځې یوکشتیان مسافر ګرد پر لارې دغسې ولاړ دي، ډېر زیات مشکلات څه پر لارې. غوښتنه مې د دواړو ډلو څه دا ده چې نه کې پر د ملکیانو باندې رحم وکړي او د دوی مشکلات لاسرسی وکړي. د خلکو ته وګوري چې دا هر یو مشکل لري او داسې خلک شته چې پر لارې مړه شوي دي. پرون موږ خبر ترلاسه کړي چې اجزا وفات شوې وه، دا خوا سره راتله مریضه وه. نو دا دوی باید چې دی ته اول حکومت باید چې داسې دغه وکړي، امنیت یې خوندي کړي، ځکه چې دغه راوځي به جبر دې لارې څو وار راوتلې ده، خو دوی امنیت نه خوندي کوي، خلک پیسې خپل جوبه ته شي، طالبان هم دغونه مشکل جوړوي. په مجموع کې د ارزګان د ولایت څخه چې کوم اصلاحات کېږي هلته 2 مشکل دي. یو خو د ولسوالۍ او د مرکز ترینکوټ تر منځ لارې بندې دي. د هغه ځای څخه هم چې اصلاحات راځي، یعنې په هغه بیه تمامېږي چې دوی اخباران خپل کریا بیا نشي جوړولی. د دې تر څنګ چې بیا مرکز ترینکوټ ته رارسېږي، بیا د کندهار پرې رارسېږي، دغه بیا دوی ته 1 په 2 تمامېږي. یا بیا که دوی مثلا د کندهار څخه نورو ولایتونو ته انتقالوي، دوی مطلقا پر دې باندې پښیمانه کېږي چې موږ باید داسې شی را انتقال کړی نه وای. نو په هغه مارکېټ کې چې د دوی په ساحه کې یا په بازار کې د ولسوالۍ یا په مرکز ترینکوټ کې په نیمه بیه، حتی داسې زه یو وخت ما اورېدلي چې بیخي په لیلامې ورکوي دا خلک چې ماسې ویسئ. نو دا ټول هغه څه دي چې د لارې د بندښت لامل یا د لارې د خرابوالي لامل دي. یعنې په اقتصادي لحاظ مطلق د ارزګان خلک ډېر ځپلي دي، حتی دې ته مجبوره شوي چې خپل باغونه ونړوي، خپل باغونه خراب کړي. یعنې هېڅ دغه څه خوند نه دی اخیستی، دې استفاده نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو څخه مننه. دغه د لارو بندېده دا چې داسې موږ د چینارتو د ولسوالۍ تقریبا 2 میاشتې کېږي چې د چینارتو د ولسوالۍ لار د ولسونو پر مخ باندې بنده ده او ولسونو په سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی هلته په ولسوالیو کې بعضې خویندې چې هغه حاملې وې پر اولاد باندې هغه شهیدانې سوي دي، اولادونه یې ضایع سوي دي او د دوا د نیستۍ څخه دا لړۍ دوام لري. که څه موږ ولسونه سپین ږیري مشران طالبانو ورته واستوله چې دا لار خلاصه کړي او دا ولسونو ته مزاحمت جوړ نه شي، ځکه دا شرعي بڼه هم نه لري. هېڅ قانون دا نه ایجابوي چې پر ولسونو باندې، پر بېګناه انسانانو باندې، پر زنانه او مردانو او کوچنیانو باندې چې لار بنده شي. په هر صورت دا اوس کې بیا کندهار کومه لار چې د هغه باندې د ملکي موټران، د شخصي موټران هلته ربط آمد کوه، په هغه باندې طالبانو ماینونه ایښي دي او نمایندګیو ته خبر ورکړی دی چې په دې لار باندې نه راځي. بله لار یې ورته انتخاب کړې ده چې په دغه لار باندې راشي. کله چې موټران پر هغه لار باندې تللي دي، هغه بیا کندهار کې نه پوهېږم د شاولي کوټ د امنیت پوستو هغه موټران پرې ایښي نه دي او مسافر یې معطل کړي دي، غواړي چې بېرته پر زړه لاره باندې ولاړ شي. هیله مو د کندهار د ادارې څخه دا ده، خصوصا د والي صاحب او د نظامي وګړو څخه چې دغه ولسونو ته سهولتونه پیدا کړي، لارې خلکو ته اجازه ورکړي چې پر هغه لار باندې ولاړ شي. نور هغه کومه لار چې دولت انتخابوي دغه دپاره علیحده یو بندوبست ونیسي چې د هغو دپاره هغه د خلکو پر مخ هم خلاص شي او د دولت پر مخ باندې هم خلاص شي. 5 کاله تقریبا 4 کاله پرسول چې زموږ یوازې نه چې موږ د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د کندهار ارزګان یعنې هغه لویه لاره بنده ده چې موږ د نورو ولایتونو یا مرکز کابل یا د هغه سرحداتو سره مخ لري چې موږ ته غذایي مواد راځي. د دې نه وروسته د 4 کال وروسته موږ یوازې د ولسوالۍ لارې هم نه دي بندې چې موږ لویې لارې بندې، موږ د کلي لارې بندې دي. موږ هغه لارې بندې دي چې موږ خپلو کلیو ته یا خپلو کریجاتو ته ځو، د کریجاتو نشو کولای، په کریجاتو باندې موږ قاچاق کېږو، د کریجاتو لارې نه لرو. واقعیت لاره هغه یوازینۍ وسیله ده چې د ژوند لپاره
ژوند یعنې د ژوند ته ترقي ورکوي یا هغه خلک د لارې په اوږدو کې خپل غذایي مواد یا ژوند ژغوري. لاره هغه لویه وسیله ده چې د ژوند ژغوري. نو هغه د ژوند ژغورلو نقطه، د بشردوستۍ نقطه، د دوستۍ نقطه، د راتورامت نقطه، د تعلیم نقطه ټولې په ارزګانیانو ولسونو باندې بندې دي، دا له منځه تللي دي. نسو ویلی چې اوس په کوم الفاظو موږ تاسو ته ووایو چې موږ دغه لارې بندې دي، موږ هغه ولسونه په کوم حالت کې ژوند کوي. مریض هلته مري، عادي طبع باندې راځي، عادي طبیس هلته مري. موږ نه پوهېږم چې مرکزي دولت په موږ باندې څه کوي، مرکزي اداره په موږ باندې څه کوي. اضافه تر دغه پورې اوس په موږ خصوصا په ارزګانیانو څه کوي، لوږه راباندې راغله. هره ورځ مو لسګونه خلک شهیدانېږي، تجهیزات مو له منځه ولاړ، سړکونه نه لرو. پرون یې لوه ورځ په دغه مانده کې تېره کړې چې دغه د مانې پوستې والا نه پرېښوله، موټران یې درولي، ولاړ څه پر بله لار باندې. بله خو نه هغه د جنګ د طالبان دي، هغه خو مینونه دي، یا پر هغه ځه یا دلته ودرېږه. دا پر دغه بامو پرتې دي عجزې، دا حال دی دغه ګرده یې ویني. مقصد عجزې پر بامو پرتې دي، نر و ښځې ګډ وډ، وږي تږي، څوک د کرې روپۍ نه لري، څوک څه نه لري. دغه ولې د عام ولس یو ناره څوک نه اوري. یوه پوسته ده سره د دې زه فکر نه کوم چې غټ مقامات په خبره مې د دغه جواب څوک نشي کولی. په موږ خو نه کېږي، په عام ولس خو نه کېږي. دونه سړی نشته چې ورته وایي چې دا ولې دې بنده کړې ده، عامه لار ده ولې بنده یې. هم طالبان جلا یو ځان ته یو جلا یو دولت لا ځان نه بولي، پنځه دولته ځان بولي. هم دا حکومت چې دی، دا حکومت هم یو داسې انداز موږ خبره اوس دی داسې درواغ کوي، وایي موږ دی پر دې لار ځو او درواغ دی وایي، ولاکه تلای شي نشي تلای. مینونه دي په لار کې، عاجزې شهیدان شوي دي. دا پرون ول وروستی خبر شوه، دوه یو ځای شهیدان شوله، درې بل ځای شهیدان شوله، دا پر مینو باندې چې هغه هم نه پرېږدي پر دې لار ته، هغه هم وایي پر دې لار. نو دا موږ به څه وکړو، دا موږ بېچارهګان ولاکه موږ ته دا خپل حالات معلومېږي. اوس چې یو موټر هم ځي، هغه به ځي پر میوند باندې به ځي، ځان د روزګانه پورې ته ځان رسوه. دغه حالات چې دغه زموږ دغه حال دی. نو پرون موږ په رالو موټران یې ګرده راګیر کړي وه، خو نه مو هغه پرېږدي نه مو دا پرېږدي. نو ما خپله کاټه مو ښکاره کړي چې زه دا یم مریض را سره دی. نو بیا وویل چې ځئ مړی لونې کوي سي. دا پولیسو راته وویل اخوا ته شاته ما هغو ټکان کوله چې هلته به ولاړو، موږ د یوه میاشت دا لار نه ایله کوو. نو زموږ دغه ستونزه ده چې دا مومنان، دا عجزې زموږ سره کوچنیان، عجزې مریضان یعنې دلې ته قرباني سوي دي، معنا چې برتې پر شا ګرځولي دي، لاس یې ایله کړي دي چې معنا په حق رسېدلي دي، مریضان راخیستي، زخمیان راخیستي، هغه په حق ورسېږي. نو دا ولې دی چې باید موږ ته دواړه طرفه داسې یو لاره یې نه کړي چې موږ خپل دغه پر وکړو، معنا دا مظلومانو، دا بېچارهګان، دا مټروانان، دا خواران نو څه وکړي، وږي تږي پرون هلته ولاړو چې بیا به رالو، بیا به دې هم خوش کراته کول، هغه به هم خوش کراته کول. نو زموږ دغه ارزو ده دواړو طرفو ته چې موږ ته یو لاره دغه کړي، موږ د خپل وسایل پر هغه لار انتقال کو، روان یې کو، معنا د مظلومان بېچارهګان نه سي زیر. خو دوی وایي موږ د ملت سره ښه کوو. نو دا کمه دی چې ته په جنګ په مابین کې ته درولي دي، دا خوا هم ټکان دي، د دې خوا هم ټکان دي. خو دا ملت یا شاته یا مخته دی، د جنګ د ځایه بوځه. کندهار او ارزګان لویه لار چې هلته خلک مخکې هم تګ راتګ کوي، عامو خلکو، او زموږ اکمالات یا کوم ځینې کتارونه چې د ارزګانه پورې تلل هم پر دغه لاره تلله، چې اوس هم هلته لار خلاصه ده، زموږ عملیات شروع دي، زموږ ملي پولیس هلته په عملیاتو بوخت دي پر هغه لار باندې، چې یو څو ورځې مخکې وسلوالو ځینې پلچکان په دې لاره کې په ماینونو البوځولي وله،
نو هغه لار اوس هیله ده د هلته زموږ عملیات اوس هم شروع دي هر څوک کولی سي چې په ازاده توګه تګ او راتګ وکړي اول خو زه درته وایم چې په دې اړه زموږ امنیه قمندانۍ پورې کوم شکایت نه را رسېدلی دی نه چا شکایت په دې اړه کړی دی او بلکې که موږ په دې اړه خبر سو چې څوک د چا څه پیسې اخلي پولیس یا په غلا یا په بله هغه سره موږ قانوني چلند کوو راوړو یې د لوی انضباطي جزا ورکوو نظارتخانې ته اچوو څارنوالۍ ته یې معرفي کوو هغه سره موږ قانوني چلند کوو هېڅوک دې ته نه پرېږدو چې عام خلک زهیر کړي یا وشکي یا پیسې ځینې واخلي هغه که پولیس که قمندان که هر څوک دا صرف یو تبلیغ دی موږ او اردو امنیت ملي ښه پوره امانګي لرو په هر شي کې امانګي لرو که ځینې عملیاتونه دي موږ مشترک عملیاتونه دغه اوس عملیات چې دی د ارزګان کندهار په لویه لار چې دا زموږ د اردو مشترک عملیات په ګډه په امانګي سره عملیات سره کوو په هر ځای کې چې جنګ موږ د دوی سره کومک کوو دوی زموږ سره کومک کوي موږ هماهنګي لرو په هماهنګي کې چې دا کومه خبره ته کوي دا صرف یو تبلیغات چې سوی دي موږ دلته ښه هماهنګي سره لرو د اردو سره د امنیت ملي سره د اړه باندې موږ هېڅ دغه نه لرو ما اول تا ته وویل چې زموږ هلته د دغه خلکو دپاره زموږ پولیس اخته دي چې دوی ته یو اسانتیا برابره کړي دا چې د دښمن تبلیغات یو رقم بل رقم خپروي دا د دښمن کار دی خو زموږ پولیس هلته اوس هم شپه او ورځ پر دغه لاره باندې اخته دي عملیات ترسره کوي هېڅ مشکل نشته هر څوک کولی شي چې ولاړ او راسي ارزګان کې دا مهال د حاصلاتو د رارسېدو وخت هم رارسېدلی دی خو لاره د تګ راتګ پر مخ لا هم نه ده خلاصه چې دې کار ارزګانیان خورا اندېښمن کړي دي په دې هیله چې افغان حکومت به د دغې لویې لارې د خلاصون او د سمون لپاره لاس په کار کیږي د دې اونۍ د هندارې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو زه محمدیار مجرو او د کیمرې تر شا عبدالعلي خوشحال در څخه اجازه غواړو د خدای په امان